پیسو باندې اغسل ناجایز کو ناجایز دي دا پتو به زه ما ته نه ده یاد زه د یو بل عالم په حواله ویم زمونږ استادانو کې یو عالم دی شیخ گوهر الرحمن نوم دی مشهور عالم دی دغه فتاوا د زما سره په شپږ جلد کې د هغې نوم د تفهیم المسائل پرون نه بل دا فتوا ما کتل دغه په فتوا کې ده هغه وایي چې د استادۍ پوسټونه په پیسو باندې اخیستل دا حرام دي او ناروا دي ها وروسته د تنخواه حرامېږي او که نه حرامېږي هغې کې هغه داسې تفسیر کړه د هغه تفصیل درته بیانوم ما ته نه ده معلومه د هغه تفصیل دا د شیخ رحمه الله که دا سړی وروسته په کومه عهده باندې کېنه او حکومت او ګورمنټ او دا د هغې اهلو د هغه عهدې د چلولو اهلو د استاذۍ اهلو لایقو طالبان ترې مطمئنو عام د یو سټوډنټان چې کوم خلکو د دا ترې مطمئنو د خپل عهد صحیح طریقې باندې کولی شه نو تنخواه به انشاءالله نه حرامېږي او که چېرته یو سړی دې سړی چې هغه د سکول په خوا هم نه دی ورغلی یا بالکل نالایقه دی او هغه سړی د استادۍ پوسټ په پیسو باندې واخلي په لکونو کروڑو روپو باندې واخلي بیا کومه عهده باندې چې ګورمنټ کېنه او د دې لایق هم نه دی او د دې عهدې لپاره دا بالکل غلط منتخب شوی دی او پردی حق والا د دې پیسې به حرامي دا د شیخ رحمه الله فتوا ده د شیخ گوهر الرحمن رحمه الله اوس هغه وفات شوی دی موږ ته سبق ویلی زموږ استاد دی دا دغه فتوا ده د هغې په فتوا مې درته وویله او نور وعلمه الى الله د علم الله ته ان شاء الله تحقیق وګورو دا مسله بیا موږ وګورو په الحال د دې مسلې مختصر جواب دسه